ما باندې چا یو پیر اعتراض کړی و او هغه ډېر زیات د دنیوي سبقونه ویلي وو ډېر په غټه سطحه باندې وو پاکستان کې راسره ملاو شوی وې په دې بهر ملکونو کې چې پاتې شي دوی سره شبهات ډېر زیات دي وی الله وی چې د کافرانو سره به دشمنی کوي لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولیاء محبت به ورسره نه کوئ او په بل ځای کې وی الله اجازت ورکړې ده چې د اهل کتابو نه ښځې واده کوئ لکه اوس یهودۍ سره واده کېږي د مسلمان کې نه کېږي نصرانۍ سره کېږي په شرط دی چې زناکاره نه وي نو هر خاوند د ښځې سره محبت کوي خاوند د ښځې سره محبت کوي که نه کوي دا کېدی شي چې دی د ښځه را واده کوي وایي زما سره محبت نشته دشمني به ورسره ده نو دا به اوس څه کوو کورني مفتیان خو نن سبا ډېرې دي که د اهل کتابو که د الله سره حقیقي مینه هم شي بیا هم کافران دي کافران دي که نه دي عیسی علیه السلام هم مني موسی علیه السلام هم مني او تا د هغوی نه چې دی جنۍ را واده کړه اوس به څه کوې کېدی شي بل څه جواب ما خبره دا کوله لږ ساعت مخکې مې شروع کوله ما کورني مفتیان نن سبا ډېر شوي دي د نن که پرون مې یو ځای کې څه لیکل کتل نو په هغې کې یو کس نوم ورکړی و فضیلة الشیخ او دغه سړی زه شخصي پېژنم هغه قرآن تلاوت صحیح نشي کولی او د هغه سره لیکلي و فضیلة الشیخ پټه قصه وه نو دا نن سبا خو دا مولیان هم ډېر شوي دي او دعوت والے هم ډېر شوي دي او هر سړي سره فیسبوک دی او لګیا دی کار کوي خو چې عالم ته دې خپې نه یې ماتې کړي که نه څنګه نه دې نه یې ماتې کړي ورب الکعبه که مسلې دې حل شي ځان ته به ډېر غټ سړی ووایي او فیسبوک به هم کولاو که یوټیوب کې به هم چینل کولاو کې نو بیا به هم راځي وایي چې ځي ځي نو څه له به راځي بیا به زو له به راځي اوس که دا اشکال په تا باندې راشي او تا ته ووایي چې دا به څه کوو نو جواب که نه جواب یې پرېږدو را روان درس دی ټیم خو شته اوس هم چې تاسو پسې لږ وګرځئ لږ سوچ پکې وکړئ ټیم خو الحمدلله شته دا خو یو حکمت دی په دې کې چې اجازت ورکړی شوی دی تا حکمت بیان کو بارک الله فیک چې کېدای شي دا ښځه د دې سړي نه متاثره شي او ښځه اکثر متاثره کېږي او اسلام قبول کړي موږ دا وایو چې محبت به ورسره الله وایي محبت به د کافر سره نه کوي نو چې ښځه دې شوبه به ورسره بغض به ورسره څنګه ساتي سوال دا دی منمه دا د ښکلی جواب راکو چې ته به ورسره بغض په دې ساتي چې دا د الله دشمنه ده او محبت چې کوم هغه طبیعي محبت دی د خاوند او د ښځې هغه کړی شي څه خبره نه ده خو آیا داسې کېدی شي چې محبت هم دی او بغض هم دی او صحیح شو د ښکلې خبرې دې وکړې چې کافر ستا ګاونډي دی معامله به ورسره ښکلې معامله کوې د دې ښځې سره خو یو قسمه محبت شتي شتي که نشتي او بغض ورسره هم دی ځکه چې دا دشمنه د چا ده د الله دشمنه ده اهل کتاب خو هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې په ما ایمان نه راوړي کان من اصحاب النار او سوال دا دی
چې آیا په یو زړه کې دشمني چې زما ورسره نه لګي او محبت جمع کېدی شي نشي او که زه درته وایم جمع کېدی شي نو بیا ګوره د ښځې سره هغه محبت خو به نه وي کوم چې دیني څنګه چې د ملګرو جواب ورکړو هغه محبت خو به لازم نه وي د دې دپاره ورسره زموږ نه لګي چې د الله دشمنه ده خو سوال دا دی چې دا کېدی شي چې هغه عام طبیعي محبت ورسره وي او هغه حقوق یې ادا کوه او سره د دې ستا ورسره لږ هم نه هغه کس ما من اعتراض دا کړی نو ما یې جواب وکړو ما یې کېدی شي هغه کېدی شي جی دا یو جانب کېدی شي خو په دې باندې زه یو مثال درکړم ما هغه ملګري ته وایم کېدی شي نو هغه په دې مثال نو ما مثال داسې دی ستا بچي شتي ویاو ما که دا بچي سکول ته نه ځي او سبق نه وي ستا ورسره لګي وینه زما ورسره نه لګي خو ما یې لګي دی ورسره وی اوداسې خو مې ورسره لګي ځکه چې وینه یې وده وده نو ما وګوره لګي دي هم نه او لګي دي هم کېدی شي دا بچی دی پلار ورته مخ دې پناه کې زما نه چې راښکاره نه شي او ته دې شي او ته مور ته وایي لرې کړه کور نه وباسه خو په زړه کې په ګوټ کې محبت وي هسې دا خو به یې ځوان نه جدا مسله ده په خپل ځای کې که چېرته مخې له راله بیان به یې کړو خو ما ته اوس تاسې یو فایده ذکر کوله چې یو کس داسې اعتراض کړی